دای له پخلي سره ډیره مینه لري او له بايسکل چلولو سره هم لیوالتیا لري. مورتن کريګر وولف دواړه سره یو ځای کوي. په خپل دغه ځانګړي بايسکل سره دغه دنمارکي د کوپنهاګن په بیلو ځایونو کې خپل میلمنو ته خواړه چمتو کوي. د بايسکل چلونکي آشپز په توګه د باندې فضا خوښوم. له خپلو میلمنو سره د ښو اړیکو او ورسره له ښو بویونو څخه هم خوند اخلم. د دنمارک په پلازمېنه کې 15 کیلومتره د بايسکل چکر او بیا 15 پر لپسې دوره‌ای غذاوي. دا د سایکل کوکن یعنی د بايسکل په سر د پخلي په نوم طرحه ده. د بايسکل هم د حرکت هم د شیانو د ساتلو او پخلنځي په صفت هم کار ورکوي. د هر کتخ لپاره دوی پر بايسکل یو بل ځای ته چکر وهي. په یو څه لاس وهنې سره له بايسکل څخه پخلنځی جوړیږي. زما د بايسکل غوره ځانګړتیا یې سره ټول او نغښتی شکل دی. تر دغه برغولي لاندې نغری دی او په دغه خانه کې یخچال دی. 52 کلن مورتن کريګر وولف خپل کار او کسب د لندن، ژنیف او کوپنهاګن په ښو رستورانتونو کې زده کړی دی. خو د تقریبا 20 کلونو راهیسې د باندې پخلي ته ترجیح ورکوي. دغه پخلنځی د خپله طراحي کړی دی. دلته دی سر آشپز، ګارسون او هم میلمه پالونکی دی. دا یو کوچنی رستوران دی چې زه پکې هر څه کوم. دا ډیر خوند راکوي. اغلو او خاغلو اوس چکر ته دوام ورکوو. له مشهور آشپز تر بايسکل چلونکي پخونکي پورې. دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه چې کوپنهاګن په نړۍ کې یو تر ټولو بايسکل دوسته ښار بلل کیږي. دلته 400 کیلومتره د بايسکل اوږدې لارې شته او داسې ښایسته ځایونه هم چې میلمانه پکې د صدف خوند څکلی شي. د خپلو بايسکلونو په څیر دوی ښه خواړه هم خوښوي. د نیو نوردیک کوزین تر شعار لاندې دغه ښار اوس د ښو خوراکونو مرکز جوړ شوی. د نوردیک یا شمالي اروپا پخلي فلسفه دا هم ده چې هر څومره زیات ځایي او تازه مواد باید پکې استعمال شي. د نورو سربیره په دغه چکر کې د دې وخت هم شته چې په چمنونو کې د خوړو وړ تازه شیان هم ولټول.